سبکه په هغه ورځ باندې کړه چې ته د الله تعالی مخې ته ودرېږي او د محشر ورځ وي. شیخ صاحب ډېرې قیمتي او ډېرې اهمې خبرې کړې دي. نو اول در باندې دا خبرې اورمه بیا پرې موږ وروسته یو دوه خبرې کوو. سبق وباغ ورس او بيتي عمل نامي تقسيمي. الله اكبر. اغنى اشنا منظر دي چې کړه عمل نامي تقسيمي. چاته چې عمل نامه په خیلاس کې ورکړې شو کامیاب دي، چاته چې په ګسلاس کې ورکړې شو تباه دي. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی سو یا الله زیر ته ذکر کومه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، چاته چې عمل نامه ورکړې شي په خیلاس باندې. الله دې موږ ته عمل نامې په خیلاس راکړي. چې چاته عمل نامه په خیلاس ورکړې شي فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عمل نامه. خوشحاله به وي. که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې، مدرسه کې، کالج کې، یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي، امتحان یې راوځي، کامیاب شوی، نو بیا هر چاته ښیي وګوره که نه وګوره. په دغه ورځ به د عمل نامه چې چاته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عمل نامه وګورئ په ښی لاس الله راکړه. اني ظننت اني ملاق حسابيه، زما یقینو په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم، ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره. الله به ورکوي دته څه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم. دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه، داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې. الله وی دې ځای کې به وله ځای ورکوم. الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي. او بل طرف ته واوره، دا ډېر د یېرې خبره ده. واما من اوتي كتابه بشماله، او چاته چې عمل نامه ورکړې شو په ګس لاس تباه دی دا سړی. الله وایي چاته چې عمل نامه ورکړې شو په ګس لاس چغې به کي فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. یا الله وی تبعید زما د پاره چې ماته د سر عمل نامه نه وي میلاو شوی. ولم ادري ما حسابيه، چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وي. یا لیتها كانت القاضيه، ارمان چې د دنیا د مرګ سره زه ختم شوی، خاورې شوی. ما اغنى عني ماليه، زما مال خو مال څه فایده رانه کړه. هلک عني سلطانيه، زماغه بادشاهي خو زمانه نن ختمه شوه، زماغه زور خو ماله فایده رانه کړه، زماغه قوم ماله فایده رانه کړه، زماغه نسب ماله فایده رانه کړه. دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به وي. دې سړي ته کله کاواک وایي. او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي. ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته، ډېره ښایسته دعا ده، تاسو یې غواړئ. ابراهیم علیه السلام به دا دعا ډېره غوښته، الله ته به یې وي ولا تخزني یوم یبعثون. یا الله ما مه شرموه په هغه ورځ چې کله به ته دا مخلوق راپاڅوې بیا. هغه ډېر لوی شرم دی، الله یې د هغه شرم نه موږ وساتي. چې د آدم علیه السلام نه ول اخرني کس ټول ولاړ وي، د دې ټولو په مخ کې یو سړی وشرمېږي. نو دی به چغې کړي وی به چې زما بادشاهي، زما مال، زما بچی چی شو؟ الله به آواز وکړي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله به آواز وکړي دا سړی بوځئ ویې تړئ جهنم ته ګذار کړئ. دی اوس چغې وایي، اوس چغې فایده نه ورکوي. الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عمل نامې موږ ته په ښی لاس کې راکړي. ښه دا و د شیخ ابو حسان صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. امید کوم چې دا بیان به تاسو تر اخره پورې اورېدلی وي. څه به کوئ په هغه ورځ باندې کله چې تاسو د الله تعالی مخامخ ودرېږئ. نو شیخ صاحب په دې باندې ډېرې اهمې او ډېرې ګټورې خبرې وکړلې. امید کوو چې دا بیان به ستاسو خوښ شوی وي، ستاسو په علم کې به اورېدلو سره به دې کې اضافه راغلی وي. نو تاسو چېرته هم مه ځئ او زموږ سره اوسئ. موږ تاسو سره ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې.
او په یو نیکس ټاپک سره. مونږ لاره کوي اجازه. السلام علیکم ورحمت الله.